چای تماشا په خیر څنګه دې ځوان اخي ولا امید دې ته راځم څنګه طبیعت څه ښه زه ښه یم ځواني نصیب شه ته څنګه یې بس شکر دې ټیک ټاک بالټۍ دې دروند ښکاري لکه چې مې خو پی ډېر کړي نن نه مالا نن سبا چې کوم دی که نه مې خو مړي اچولې ده ته په خدای باندې بار کې وګوره که نه شل کیلو بني او دا د لسو مېخو پی دي ځواني نصیب شاه نو ستا نه پې څه ځي یو 10 کیلو پکې اوبه ور واچوه اوبه څه په بیه خو نه دي نه ما ګناهګار دی ما ګناهګار دی افرین شو پچاچا زه ګوره دا غلط کارونه نه کوم ښه که نه زه ګورې په پیو کې اوبه نه اچوم زه چې دی نو اوبو کې پی اچوم ځان د ګناه نه بچ کوم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو قربان وید بهزاد د خپلې خپرونې کلي ولس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ نن زموږ دپاره ډېره زیاته خوشحالۍ مقرره زما په څنګ کې د پښتو ډرامو نوموړی مشهور آرټسټ مزاحیه آرټسټ اسماعیل شاهد صاحب چې تاسو ټول یې د مانی په نوم باندې ډېر ښه پېژنئ واړه لوی نر ښځې ټول یې ډېر ښه پېژنې د دې ډرامې تاسو کتلي خوندونه به ترې اخیستي یو هغوی ما سره موجود دي او زموږ کلي ته راغلی دی زما په څنګ کې ناست دی دې وخت نو هغوی سره خبرې اترې کوو یو لاول خو ورته اسماعیل شاهد صاحب په خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی وایم او ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو زموږ کلي ته راغلی یو خبر شوم نو تاسو لرالم چې تاسو سره 2-3 خبرې وکړم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زمونږ هم خوش قسمتي ده چې دا باغچه ډیری په ړومبي ځل ما ولیده خلک ماشاءالله ډېر ښه خلک دي پړه لیکه خلک دي په خبره پوهېږي چې ته ورته هلکه ورانې مه کوو که نه نو زه امید لرم چې ته به دا ومنې او تسلیم به کړې چې لکه ورانې نه کوي ماشومان دي خیر بعد ټایم کې که چغې سوري ووایي نو خیر دا زموږ عمر دی موږ ته ملی ده که داسې ځای نه راځي چې ماشومان لکه تادي کوي که نه چې لکه یو وایي چې زه ورسره تصویر وباسم بل وایي چې زه وباسم نو په دې وجه باندې دلته لږې غوبلې وموبلې وکړي او بس خیر ولاړ اوس ټیک شو که نه په حالات لکه کنټرول شو بلکل جدي کې شک نشته تاسو سره دا بې کچه مینه دی چې راځي او ستاسو یو دیدار له یو نظر کتنو لپاره دلته راځي اسماعیل شاهد صاحب دا راته ووایه تاسو یو شمېر ډرامو کې کار کړی دی او ستاسو ډرامې چې نو دا مونږ په ماشوموالي هم کتلي دي اوس یې هم ګورو یو ډېرې ښایسته ډرامې مو کړي دي یو د حقیقت سره نږدې او لکه اوس هغه شانتې ډرامې نه جوړېږي څنګه به چې مخکې جوړېدلې یو نو څه وجه ګڼئ نو زما ډرامې به کې خبرې کوي چې ستاسو لکه چې کوم د پی ټي وي چې کوم پخوانۍ ډرامې بیا تاسو سی ډي جوړلې ټولې پی ټي وي او په دې ډرامو کې ډېر فرق دی د ځمکې اسمان فرق دی دا خبره نشته هغه به سکرپټډ کاتبه وه هغه به مطلب هغې سره به ډېره خواري کېده هغې دپاره به ریهرسل کېدو او دا داسې ډرامې دي چې مکه سات مونږ مکالمه اکټر ته ورکو خو بس کمال اوس زمونږ دا دی چې مونږ مطلب په دومره لږ وخت کې ثابته ډرامه جوړه کړو هغې باندې موږ ډېر وخت به لګولو هغه ډېر قابل ډایرکټران وو هغوی به ډېر محنت کولو ډایرکټر به هم ډېر زیات محنت کولو یا لکه تا ته ما د هغې هندوانو ویلو تا ما له هندوانې راوړې دا جي ویم خوریم او په نامنکرۍ خوریم څه دې ویلې دې خوا راشه په دې خپوره له لږ زور وکړه مړه لا بېله د خیره څه دې ویل بیا دې څه ویل هېڅ نه ویم چاپي درله کوم دا جي اخر زه درته یم راشه چاپي راله وکړه مړه لږ وخته کېنه ورجا یوازې د ده د زمونږ نه یا لکه دا څه بړبړ کوې ماته ویم چاپي درله کومه که نه چاپي درله کوم که نه وی رورو بچه رورو دغه شان کنه بچه وی څه چلو شو دادا څه چلو شو وای نېکبخته د خپلې ځوانۍ په زور نه پوهېږي زما خو زاړه هډوکي دي څلې راله ماتې بل دا دی چې اکټر به هم ډېر زیات محنت کولو او ځکه به یې محنت کولو چې هلته به ډایرکټر ته تپوس کولو چې تاسو یاد کړي دي تا ذهن کې دا هر څه اچولي دي که نه نو هغوی به مطلب د خپلې یرې د لاسه هغه وخت کې مونږ ډایرکټرانو نه ډېر زیات یریدو نن سبا چې کوم دی بس راشه ممازوی دی لیونی دی که نه خو زه خپل ځان چې دی خپل کوشش دا کومه چې زما ډرامه هم داسې وي چې ښه معیار لکه خلک یې خوښه کړي او دا ووایي چې واقعي دا ډرامه ده او زه امید لرم چې څومره ډرامې مې جوړې کړي دي نو انشاءالله تعالی لوی سره خبرې نه کوو مطلب دی مونږ اوس هم زده کړې کوو او زده کوو د یو بل نه زده کول کوو خو بیا هم مطلب دی زه ډېر کوشش کوم چې زما ډرامه ښه او ښایسته
او ما ته دا خلک چې کوم ریسپانس راکوي نو دې نه ما ته دا ځایریږي چې زما ډرامې مرلی د عوام خوښوي او خلک یې مرلی بچو سره کینی او زما ډرامه ګوري دا دومره چې دا تاسو زما باره کې وینا وکړه چې خلک یې هم خوښوي او ښځې هم خوښوي او نر او واړه او زاړه دا ټول یې خوښوي نو د هغې وجه هم دا ده چې زما ډرامه خلک بچو سره ګوري فیملی سره کتی شي او انشاءالله تعالی امید مې دی چې همداسې به وي چې زما ډرامه به انشاءالله هغې کې به څه کش کړپ نه انشاءالله او اسماعیل شیخ صاحب دا راته ووایې دا ټول کلیواله راغونډ شوي دي او تاسو ویني ګوري او په دې سکرین باندې هم تاسو پښتانه ټول ګوري نو لږ شانتې د حکمت شاه بابا کیریکټر مخې ته کېږي لږ شانتې د هغې راته ووایه ډېر ښایسته کیریکټر اوس تاسو که نه او ډېر مشهور حکمت شاه بابا نو تا ته پته څه چې هغه کردار ما کله کړی ما ته خو دومره څه یاد دي چې همایون حما صاحب هغه دغه کړې وه لیکلې وه د مردان چې کوم و که نه زما جي 37 سال نو دا ډرامې هم زما خیال 26-27 سال وشو لکه زه ډېر وړوکی وم چې ما به نیا کره زموږ ټي وي هلته به ما کتله که نه هغه ډرامه او اوس مې هم په یوټیوب باندې لکه شته نو ګورم نو اوس هم ګورې هغې کې یا لکه تاسو لاړ شئ خبرو ده خو تش خوراک زیات کړی و د ګیسټریک شکایت ورته چې تاسو مې تپوس نه شئ کولی که نه نو زه د خپل ځان په خپله تپوس کولی شم دا زه دلته نه په دې راغلم هر زمانه چې څوک هم مطلب لکه زرولي پکې ستاسو کوي هوا بلکل چې کوچن کې به دکه ځای پته نشته باباګان هم خوښوي داسې ماشومان هم خوښوي لوی واړه ټول یې خوښوي بس هغه راته لږ شانتي یو د هغې ډایلاګ دا و چې بس هغه ته به یو نرس یې به ورته ستن وایه که نه نو یو لکه چې دی به مرلی لکه بیمار به شو نو بس هم په هغې نرس باندې به ستن والو نو هغه بس یو ځل پکې کمپیوټر راغوي زه دې خو چې ستنه ورته خوش دیګه ورکړه که نه لکه هلته وي ما ته به ټیکه جینه ستن وایي د هغې لاس په ما صاف راغلی بل جی لکه د هغې هغه ګیټ اپ چې کوم وکړو نو هغه هم ډېر زیات زبردست و لکه لکه زه چې اوس سوچ کوم زه یم چې تاسو لکه اوس خو ماشاءالله لکه ایجډ شولی که نه هغه ټایم تاسو ډېر ینګ وی او چې هغې کې څومره ایجډ تاسو ښکارئ نو لکه د میک اپ آرټسټ هم ډېر غټ کمال و پای کې نو بس دا خو ګوره خبره دا ده که نه چې مونږ ته هر قسمه چې ګیټ اپ وشو مونږ هغه ګیټ اپ ته ګورو د هغې مطابق بیا کمال به د اکټر دی که نه چې اکټر مطلب دی دی ګیټ اپ کې هغه اکټر څه کولی شي نو دلته د اکټر پته لګي چې مرلی او بیا د عوامو نه مرلی مونږ تپوس هم کوو چې آیا دا کردار چې دا تاسو دا کم کردار وکړو آیا په دې باندې مطلب دی لکه زه په معیارو پوره اومه او که نه اومه نو دا زه تا نه تپوس کوم چې ما مرلی هغه ګیري سره مرلی دا چې کومه لهجه ما تا ته ویله تاسو لکه حد کړی دی لکه ډېر د حد نه سیوا لکه نو به دا د سرکار هم شکریا به ادا کړم او نه شکریا به ادا کړم چې په هماغه کردار باندې ما ته پراید آف پرفارمنس یعنې صدارت ایوارډ میلاو شو دا الله فضل کرم تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو موږ سره هم خبرې اترې وکړلې او تاسو به اخر کې به څه وایې څه پیغام لرئ یاره ما خو به درله ډېر ټایم درکړی لږ نه ډېر به مې درکړی خو هلته مسله ده چې هلته ترکاري ټوله یخه که نه لکه روټۍ هغې غریبانانو بندوبست کړی ده همدا اشارې کوي که نه وایي بس که یاره تاسو څه کوئ ځکه چې بیا وایي ګیسونو د رقم نه لګي که نه بیا یې په څه ګرمو که نه نو بس زه خو به دا ویم تاسو خبره چې لکه څه میسج ورکول غواړي دا به ویم چې د باغچې ډېری خلک ډېر ښه خلک دي ډېر نایس خلک دي الله دې وله ژوند زندګي ورکړي الله دې کامیابیانې نصیب کړي د ټولو دغې باغچه ډېری کې چې کم لوی لوی لکه کرنیلان د دې میجران د دې نه جنرل خلک دا لوی خلک چې کوم بلکې ما خو دا م وویل چې په کاناډا کې چې کوم دا کومه زنانه ده د هغه میر ده سلمه عطاالله جان چې کوم د هغه مطلب سینیټره ده هلته نو ګوره دا ډېره د فخر خبره ده ډېره د فخر خبره چې زمونږ یو پښتانه هلته سینیټره ده او هغه د باغچې ډېری ده که نه نو داسې ډېر تنان شته دی چې خو لوی لوی سټي چې کوم دی دغه ډېرې څه چې باغچې نه که نه باغچې ډېری نه مطلب دی وتې دي که نه نو بس الله دې بس تاسو هم خوشحاله او باد ساتي او زنده‌باد اوسئ او ډېره ډېره مننه او ستاسو د ټولو ښځه او نر
مولا په جنتونو کې. امین یا رب العالمین. تاسو له الله ډیر زیات عمر درکړي چې زموږ په مخونو باندې دغه شانتې خندا خوشحالي راولئ او ګرانو کتونکو همدې سره خپله خپرونه سرته رسو انشاءالله نوې خپرونې سره بیا ستاسو قربان وید بهزاد تاسو سره حاضرېږم. تر هغې دمه تاسو نجات غواړم د الله په امان.